محمد نبی اساخیل هغه پټ راز ښکاره کړو چې راشد خان ولې دویم واده ته مجبور شو. آیا د هغه په کور کې داسې کومې مسلې وي او داسې کوم ټینشنونه هغه ته جوړ شوي چې هغه پکې دویم واده ته مجبور شو چې هغه دویم واده وکړي او د دې خبرې حقیقت څومره دی؟ نو دا ټول تفصیلات به تاسو هم دلته وګورئ. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده محمد نبی اساخیل او راشد خان دا دواړه ډیر زیات نږدې ملګري دي، ځکه چې د راشد خان په کیپټنسي کې یعنی د هغه په مشرۍ کې محمد نبی هم لوبې کړې دي او د محمد نبی په مشرۍ کې راشد خان هم لوبې کړې دي، یعنی دا دواړه همسر لوبغاړي دي او ډیر ښه ملګري هم دي. راشد خان په خپلو تازه خبرو کې چې هغه واده شوی دی او ټول خلک په دې باندې څوک تنقید کوي څوک پرې خوشاله دي، هر څه چې وي خو په دې حق باندې کوم د ملګري چې دي هغوی دوی ته نیک خواهشات ویلي دي او تر کومه حده پورې چې د مېرمنې خبره ده نو هغه ویل کېږي چې یو ډاکټره ده او د سکین د سرمنې یا دغسې څه ډاکټره ده او لومړی ښځه چې دا هغې سره هم ژوند زندګي ښه ښکلې تېرېږي، خو کیدای شي د هالینډ یا د یورپ د نیشنلټي دپاره راشد خان داسې قدم اوچت کړی وي، خو په دې حق باندې د ده چې کوم ملګري دي هغوی داسې خاص څه نه دي ویلي، ټول غلي دي. نو ګورو په آینده کې کیدای شي داسې څه حقیقتونه مخې ته راشي چې آیا دته داسې کوم مشکل و چې د دویم واده ته غاړه کېښوده.